ته څه فکر کړې چې یوازې ته په ژوند کې مشکلات لرې؟ باور وکړئ د دنیا سره د دومره لویوالي کله کله په انسان باندې دومره تنګه شي چې حتی د تېښتې ځای نه وي. که په ژوند کې د داسې حالات سره مخامخ شوې یوازینۍ لار چې انسان ته پرانیستې پاتې کېږي کله چې ټولې لارې در باندې وتړل شي د الله تعالی لاره ده. په خپله الله پاک درته ویلي چې ففروا الی الله، الله پاک ته وځغلئ له دغو مشکلاتو، ستونزو، ناخوالو، ستړیاوو او مشکلاتو الله پاک ته وځغلئ. دغه لاره همیشه پرانیستې ده. کله چې موږ په دغه لاره ورشو الله پاک به د دنیا نه تاسې ته بلا تشبیه جنت جوړ کړي. او شپه که هر څومره اوږده ده خو سهار راتلونکی دی. عمر که څومره هم اوږد دی خو یوه ورځ پای مومي. نو ولې له دغه ژوند د استفاده ونه کړو؟ وروسته د هرې سختۍ نه اساني ده. څومره له سختۍ سره اساني ده، وروسته نه. ان مع العسر یسرا.